وعن ابي اسيد بضم الحمزه اسيد زميله حمزه لزم ورکا وفتح السين اسيد مالك ابن ربيعه الساعدي رضي الله عنه قال فرمایدا بینما نحن جلوس یو وخت مونږ ناسو عند رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام سره جاء رجل دغه وخت یو تراغ یو سړی رجل مرفوع دی ولی د چا د پاره دا فاعل له د جاء د پاره وناسا پراغ یو سړی د بنی سلیمه قبیلینا فقال ای فرمایلی یا رسول الله یا رسول الله دې یا رسول الله ولی یا رسول الله وی دا منادا مضاف ده دا منادا نسوي ويا غويل يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء يا باقي پاتې دي د نیکي د مور پلار زمانه څه شي ابره ما به بعد موت ما چې د مرګ نرستو څخه غړاو کوم فقال نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله ته ویلي وی او بالکل الصلاه مور پلار ته دعا کول الصلاه عليه ما غل دعا کول والاستغفار له ما بكنوا له تل وانفاض عادهما من بعد ما داغي وادي نافذ ول داغي د مرګ نرستا وصله الرحم خپل ولي پال التي لا توصل هغه چې هغه نشي پالل نشو پالل کېدی الا به ما مگر په مور پلار یعنی د مور پلار خپل ولي داغي دوستانه پالل و اکرام او صدیق ما او داغي د دوستانو عزت کول رواه ابو داود روایت چرته راغله ابو داود کې ابن ماجه کې هم راغله ده و اسناده ضعيف سند ضعیف دی ورخه دې کې مجهول راوی راغله خو مخ کې حدیث صحیح ورخه دا مسلم صحیح حدیث و مسئله ټیک ده وعن عائشه رضی الله عنها قالت فرمای ما غرت على احد من نساء النبي صلی الله علیه وسلم ما غرت سو وزن دی تیز وای غرت فعل تو وزن څه صيغه ده واحد متکلم ما غیرت على عاد من نساء النبي صلی الله علیه وسلم ما غیرت نو کړه په یو خزه د نبی علیہ السلام ما غیرت علی خدیجه هغه چې ما غیرت پچا کړ په خدیجه یو کزه د بل سره دومره زد نه کوي لکه څنګه چې بنا کمړم و د دې بل پړه باندې نه سازي خبره باندې پوه شوي کنه بنتوب اسی طبعا الله د خزو بدر واستې غني دا دویمه کزه چې راولي دا خو څخر نه یو نه غوي دا خو سم انساني کنه دا خو لیونه چې خوراک کوي دا خلک چې دا څومره لانجی جوړ شي تاسو ګورئ کنه الکه خزه وکړه بل پرې کو دا د شکار وکړه دا سل رانه ټول خزه کی سړی کی سم نه ګره ځکه چې خزه دا نه مني چې خاوند بل خزه وي بلکې دا څه کې کمړه شوی وکنه صفت ولا کونو هغه په هم بدلېږي هغه چې ما مخامخ ولې د دې صفت کې سوې وای ما غیرت نو کړي په یو خزه د نبی رسول الله هغه چې ما غیرت په خدیجه کړو و ما رايت عقدت کلمه خدیجه نو ولیدلې ولکن کان یکثر ذکر نبی رسول الله ډېر ول ذکر به ول ډېر کوي خدیجه ډېر خزه خدیجه وې دي خبره به مال خوند راکو دنه دا فائدہ معلومیږي سړی به د خپل خزه مخامخ د بل خزه صفت د ډیر نه کوي ولې ک کنه اوه او ښا دا زچ شي دا تاسو کتولې ته چی شي خبره باندې ورسېده نو له گزاره پکې لکه دا ناروا نه دی خو خزه چې په دې باندې خپکیږي نو خزه ته بل خزه یاد کی تبه کو ټوپک داس دی پیو ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح شاة كلب نبی علیہ السلام گڑا لال کا ثم يقطع ټوکړي ټوکړي به کا داون دمونه دا ثم يبعثها به غولګي فی صدائق خدیجه پاغه دوستانو د خدیجه رضی الله عنها وربما قلت له كلب ورتمويل كأن لم يكن في الدنيا الا خديجه عائشہ رضی الله عنها بوته کله چې مړه په دې دنیا کې خو بل خزانه و بس هم دا یو خدیجه و چې ته خدیجه او خدیجه نو بنا د پیغمبر خزم نه برداشت کوي ښا نو لہذا سړی به مولا باندې اعتراض نه کوي شیخ امین الله خزه دا کړل او شیخ امین الله د کار وکاو هغه بل ګور هغه د دا کړل دی به د چلو شو دا وشو دا خو بکیږي
چې په یو پچی کې دوه لوښي کېږي ام ټنګ کوي که نه کوي نو خیر دی دا خو به چې خلک وایي که نه اوښان ساتي دروازې به غټې غټې ږدي که نه دې خبرو ته به غاړه ږدي دا خو ضرور دی چې خو نه شي کېدلی د یوې ښځې څخه خلک جنګ نه کوي د ورځ کې 100 کاله زره خپلو وړو سره جنګ کو بېرته وروسته همغه سلام کلام هېڅ خبره هم نه مقصد دا دی دې خبرو نه به نه وېرېږي ډېر خلک وایي ګوره زندګي به دې خرابه شي ابل ما ته یو کس وایي شیخ صاحب ما څه وایي دې نه به ګوره سخت ځان وساتي ګورې بیا به دې کور کې داسې دا دغه به دې نه ګوره او دا کور به در باندې یعنې د کعب ابن مالک واقعیت یې جوړه کړه فضاقت علیهم الارض بما رحبت سره د پراخې نه به ځمکه در باندې تنګه شي دا څومره بد ګمان دی اول نه څوک ولې داسې کوي د الله پیغمبر وایي خیر هذه الامه اکثرها نساء امت کې هغه سړی غوره دی چې ښځې ډېري الله عز وجل قرآن کې دا وایي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى ورباع الله پاک اول شروع په څه کړل په دوه بیرسته وین خفتم کی ریدلې وین خفتم کی ریدلې نو فواحده به څه وکړه یو نو بس یزړه سړی دی نه کی زړه غټ وکنه به څه مشکل نشته خا مخ کی ورشي وای خدیجه عائشہ رضی الله فرمای ما ورته کله د سی ویل چې ما الله پیغمبر دنیا کې بل خزانه او بغیر د خدیجه نه چې تام دا یاد ويقول قبل انها كانت وكانت دسر سوا وكان لي منها ولزمات بچی پیدا شوی متفق دا خبره غلطه ډیر خلک دا خبره کوي لکه دا زړه خزه چې د خلک ډیر مولیان مې د شي کوي چې دویمه خزه وکي هغه ولنې خزه چې دا غیستیره کې او پری دي نه هغه ولنې خزه چرته په سړیتوب ژوند تیر کړي والله د مرګ وخت کې به وسې جاړي خپه به یروسته به یادې چې را ډیر تکړه خزه متفق علیه حدیث مناسبت د باب سره پدې کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدیجه رضی الله عنها دوستانو ته هدیه ورلېګله صدقه او فی روایت بل روایت کې را دي وین کان له بوشا نبی رسول الله بکره ګډه لاله کړه فیادی فی خلائلها نو لېګه به داغه په دوستانو کې منها د دینه ما یسعهن هغه چې څومره به وسوه وفي روايه كان اذا ذبح الشاة كرج بغدلال يقول البرسل بها الى اصدقاء خديجه دا خدیجه دوستانو ته ولېږي وفي روايه بل روایت کې قالت فرمایا شرجا استاذنت حاله بنت خويلد اجازه وغوښته حاله بنت خويلد اخت خدیجه ته خور د خدیجه رضی الله عنها وا د رسول الله کینی وا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ونبی رسول الله فعرف استئذان خدیجه نو په دغه وخت کې څه وشو فعرف استئذان خدیجه وی نبی علیہ السلام دا د سیو پیژندل کاغه اجازه ده چا نو فرتاح لذلك خوشاله شو فقال وی فرمایل اللهم حاله بنت خويلد الا تداو ګرځي څوک خاله بنت خويلد قوله فرتاح هو بالها وفي الجمع بين الصيين الحميدي فرتاع فعين سر راغلی معنی اهتم به اهتمام وکړه دې سره وانا انس بن مالك رضي الله عنه قال غو خرجت زوة مع جرير بن عبد الله البجلي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه دتب يوسف هذه الامه ولکه دې امت یوسف الله دل ناشنا خایس ور کړو سوي زوتم د جرير بن عبد الله بجلي سره په سفر کې فکان يخدمون هغه زما خدمت کو فقلت له مورت الله تفعل دا کار مکوا فقال غرت اني قد رايت الانصار ما ولد لي وانصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم نبی رسول الله باندې به کو څه شي یعنی رسول الله څخه خدمتونه به کول عليت على نفسي ما قسم په خپل ځان خړ الله سبع ادم منهم چې زبنه مرګره کېم د یو کس د چا سره د انصار سره الله خدمت مگر زبې څکم خدمت متفقون علیه نو د باب غټ مقصد دا شو چې تاسو د چا قدر کوئ د مور پلار قدر خو بکې د خزي قدر بم کې ښه خود دې سره د مور پلار د دوستانو قدر به هم کې د خپلوانو د دوستانو قدر به هم کې د خپلوانو قدر به هم کې او دارنګه د استادانو د خپلوانو قدر به هم کې
وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.